الله اکبر. او حدیث کی دا راځي، دا ګور اکثر واقعات ما تاسو ته بیان کړي دي په سیرت کې او په عامو درسونو کې. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې کله د خیبر غزا له مسلمانان لاړو کنه او مسلمانان بیا راجمع شو او قلاګانې اوږده جنګونه شي او تفصیل دپاره سیرت ته واپس شي، ډېره فایده پکې ده چې دا قلاګانې څنګه مسلمانانو فتح کړي. بیا رسول الله وسلم دا خبره وکړه، ملګري ناسو ټول وی لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. زه به ګوره سبا جنډه داسې سړي له ورکومه چې الله به د هغه په لاس باندې دا قلا فتح کوي، هغه سړی الله او د الله په رسول مین دی او الله او د الله رسول په هغه مین دی. دا اوس تیزي ورکول په دې کار او صفت ذکر کېږي د هغه سړي، نو هر سړی دا غواړي چې دا صفت ما کړي. دا خو موږ هم غواړو که نه، تاسو نه غواړئ؟ او دا خو واضح ده چې موږ الله او د الله د رسول سره محبت کوو. زه اکثر وایم بیانونو کې چې دا قصه راته مه کوئ چې ته په الله مین یې. قصه دا وکړه چې الله به تا سره محبت کوي او که نه، دې ته سوچ پکار. ته خو به ورسره محبت کوې، تا په هغه ایمان راوړی، او چې محبت نه کوې به ته مسلمان نه. فبات الناس لیلته. ستاسو څه خیال چې دا خبرو کې صحابه کرامو له به خوب ورشي؟ ټوله شپه ویښ. ایهم یعطا ایهم یعطا. دلته باس روان دی، دوه درې یا به چا هلته دوه درې ناست دي، دا به چا هلته څوک وایي دا به هغه پلاني له ورکړي، هغه ډېر څوک وایي دا کېدای شي ابوبکر له ورکړي مشر، نه نه کېدای شي عثمان، کېدای شي عمر، کېدای شي پلان. باس روان ټوله شپه. هر یو ارمان و چې دا به زه علم او دې کې تحفیظ معنوي دی، یعنی څه داسې انعام نه دی ښکاره محسوس. هغه انعام صفت د دې سړي چې الله او د الله رسول په ده مین دي، او د دې سړي هم پته ولګېده چې دی الله او د الله په رسول مین دی. دا هم یقیني پته ولګېده، ځکه چې یو خو په خوله دعوه ده، دا موږ ټول کوو. یقیني پکې څوک دی په صحیح طریقې سره، دا موږ ته پته نشته. خیال دې دی که نه دی؟ موږ ظاهري حالت ته ګورو چې او کېدای شي زړه کې نور څه، خو دا سړی چې رسول الله وسلم یادوي په دې کې شک نشته. چې سهار شو عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما چرته په ژوند کې د مشرتیا ارمان نه دی کړی، خو په دغه ورځ مې ارمان کړی. دغه جګټه خبره ده. نو هر یو سر اوچته ولګو چې ما ویني او ما ته وایي چې راشه دا جنډه ته وګوره. دا داسې ځوانان دي صرف جنډه اخیسته نه دي، قلا فتح کول دي. که جنډې پورې خبره به خو ته موږ هم ټول خوشحاله یو، جنډه موږ والو، خو مخکې کار کول غواړي. دا ګرانه ده. لکه څنګه چې وایي دا توره به څوک والي، ټولو لاسونه اوچت کړو، خو څوک به یې والي او حق به ادا کوي، لاسونه یې کته کړو. عجیبه د الله تقدیر ته ګورو، د الله فیصلو ته. د دې سړي نوم یې واخیستو چې هغه بیمار دی، پروت دی سیډ ته. علي بن ابي طالب رضی الله عنه. چی شو علي؟ یا رسول الله خو سترګو کې مسله ده، کتې صحیح نه شي. ویره یې ولې رسول الله خپلې لاړې مبارکې د هغه په سترګو ولګولې، بالکل برابر شو. هغه هغه ور ورکړه هغه جنډه. هغه دا دی چې الله او د الله د رسول سره محبت کوي، او الله او د الله رسول د هغه سره محبت کوي، او تابعداري د دوی د رسول صلی الله علیه وسلم. حیران بشي رسول صلی الله علیه وسلم ته علي دا جنډه والا، واپس به نه ګوري. ګورې واپس به نه ګوري مطلب چې نه ګوري، بیا راتله راتله پکې نشتي چې دې فتح کړي نه وي که نه، واپس به نه راځي. ابو هريره رضی الله عنه وایي دی لاړ شه ځي پورې، او بیا سوال یې په زړه کې راغی رسول صلی الله علیه وسلم نه. نو هلته ولاړو، یا رسول الله هغه ځینې اواز وکړو، بیا هغه سوال یې خپل وکړو، خو شاته یې کتو به نه. ولې؟ دغې چې هغه ورته ویلي و شاته به نه ګورې. دې ته وایي تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. کله داسې چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه به دې کس له بخښنه وغواړم، که چا دا کار وکړو نو زه به ورله بخښنه وغواړم. او دا هر څوک غواړي که نه، هر څوک یې غواړي. ولې؟ چې رسول صلی الله علیه وسلم بخښنه وغواړي، دا یقیني قبوله کړی شوې ده، او دا هر څوک غواړي.
لکه صحیح مسلم کی دا روایت تی لسلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ ذکر بار بار تیم سیرت تا واپس شیر طول کسی التشتی حدیبیہ اگا اگدم قصہ اگا بیان کردی دا وی منگ تقریبا سوار لسو کسان بیا وی منگ مدینی تا واپس روان شو دا اس منس کی ماگا قصہ پری خود گوری چاکا سشیو سنوشیو ضرورتا اگا تو سیرت نا بیانو خو مدینی تا واپس شنو پا یوزی کی وی منگ پڑا ہوا چاو نو زمنگا او دا بنو لحیان دا یو قبیله دا خاندان دی دا غوی بمنس کی یو غرو او دا مشرکان وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی نن شپا بسوک پا دی غر بندی وروخی جی اللہ دی او بخی دا کس گران کاری گران سان دی شپا دا او دا آغا وقت شپا دا بوری شڑی دی طولی او جنگ دی ہر وقت حالات جنگ دی کہ مشرکان دی مسلمانان دی یوازی بخیجی پا غربان دی او گوری با حالات تا قوم چی پس حال دی بیا بخبر روڑی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر صرف گوری چاہتا ویلی ندی چی تورشا اسی کسوک پتا غرو خطو یا اللہ دی او بخیر نو دا دیسی زوانانو تا خبرو کی چی آگا دیو بل نمخی کی سلام رضی اللہ عنہ وی چی ما دا خبر ووری دا پا یوش پا کی دری پیری پا دا غر خطلے با یو پیر نا سو پیری دری پیری خطلے فرقیت تلک اللیلہ مرتین او ثلاثا دویا دری پیری زبرا خطلے با نو دیزی کوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی ورکڑا پس پا غر دا خطو پس انام سدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتا بخانہ کی او ہر مؤمن دا گواری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا پار بخانہ گوختلے وی دا ارمان دے ٹھور او اس منگ پا دی امید چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا پار پا آخرت کی اللہ تا ہوئی چی اللہ وی بخا او یا اللہ رحم پیوکا دا تیزی ورکولو سر باز مسئلی او مثالون او ما تا ذکر کرو دا تا موضوع اگدہ دا